الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فصل: الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زيد قائم وقام زيد. کتاب شروع د نحو هدایت النحو هغه کې مونږه اته سبقونه وی دا نهم سبق د هغه سبقونه دي او خاص کر مخکې ذکر شو چې موضوع د علم نحو الکلمه والکلام کلمه او کلام دي. نو مخکې بحث د کلمې او کلمه د قسمه ده، اسم فعل حرف داري او تعریف او دغه خواص او دغه علامات هغه بیان شول. نو کله چې کلمې نه فارغ شو نو شروع کړه په کلام باندې. نو فصل جدا یو لګو فصل مخکې بحث جدا کړ. الكلام كلام ده لفظ ده لفظ تضمن كلمتين، ده متضمن ده دو كلمون لرا بالاسناد اسناد سرا بالنسبه سرا لکه په فلو ده حد کی والاسناد اسناد ده نسبه احدى الكلمتين، ده نسبت یو د دو کلمون ده الى الاخرى بلد بحيث بدأ طریقې سره تفيد المخاطبه فائدہ ورکه مخاطب ته فائدة تامه فائدہ پورا او يصح السكوت عليها سيكي باغي باندې غلي کېدل. مثال بسنګ نحو زيد قائم زيد ولار دي وقام زيد زيد مدرد، ويسمى جمله او دي جمله وي. فاول معلومه شو ان الكلام لا يحصل الا من اسمين، كلام نه حاصلېږي مگر دو اسمونه لکه زيد قائم. ويسمى جمله اسميه دي جمله اسميه وي، او من فعل واسم ياد فعل اسمنا نحو قام زيد. ويسمى جملة فعلية دي جملة فعلية وي لكوجد فعل بيوي إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا، ذكى مسند إليه يوضي نشم دليك دي في غيرهما دي دون سوا. او ولا بد للكلام خلاصين كلام نرى منهما دي دوارنا. الكلام او لفظي معنی ولا کلام په لغت کې ما يتكلم به کی خبر باغی باندې کی، په اصطلاح کې ویل کیږي چې دا تعریف مصنف رحم الله چې الكلام لفظ تضمن كلمتين بالاسناد، دا اصطلاحي تعریف او لغتا ما يتكلم به. بیا الكلام اللفظ دا لفظ چې د جنس ته شامل له موضوع او محمل ورته خدا کو چې تضمن کلمتين متضمن دو کلمو لرا دا فصل له پدې سره محملات او وتل او دارنګي مفردات د کلمتين دو کلمې مثل مفرد موت او دارنګي محمل لفظ موت د کلمې مخکمانه شی ورته لفظ مزيار معنی مفرد. بیا دا قول بالاسناد پس اسناد سره دا بل فصل له پدې سره چې ده کوم جداواله چراغ بالاسناد دا بل فصل له پدې سره وت المرکبات، هغه مرکبات چې غیر کلامیه چاغی کی اسناد نی لکه ترکیب اضافی شو او ترکیب تعدادی شو ترکیب صوتی شو درک دا غیر سوا چې پاغی کی اسناد نی هغه په دې سره وته. او بیا مراد په کلمتین سره عام دي چې دا دواړه حقيقي وي یا حکمي وي. ودي تعریف نه ونوته دا لفظ چې جسق محمل، جسق لفظ یا محمل ذکر دا په حکم د لفظ کې اته ایماندار شو چې دا لفظ چې دا محمل یا ته وای زید مقلوب زید چې دا مقلوب د زید زید کې قلب کړ دې دال مخکې کړ دې او زارو تو کړل. مداخل کې مقصد دا شو چې دا لفظ مراد دی او په دا معنا په حکم د هغه لفظ کې من دا لفظ چې دیز دا چې دی مقلوب دی.
يعني نسبة احدى الكلمتين نسبة يود دو كلمون دي برابر خبر دا نسبة دویمی کلمه اولی تا وی لکه جمله اسمیه کی زید قائم زید ولاد دی دا قائم نسبت زید دی دویمی جمله اولی تا یا نسبت اولنی کلمه دویمی تا لکه جمله فعلیه کی قام زید دا قام نسبت زید تا زید دویمی کلمه ده بیا یصح السکوت سکوت دچا متکلم فداسي طریقې سره چې انتظار مخاطبونو کې د بل لفظ او صحیح شي سکوت د مخاطب اداي طریقې سره چې محتاج نشي متکلم دې خبره تا چې متکلم دا خبرو کړه مخاطب په پوښو دیم ځل ضرورت د خبرې رانغې ادا قول چې نسبت احدى الكلمتين المفرده جنس دی او دا قول بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه د فصل له دې سره هغه وته چې هغه مفید وي مخاطب لره نه مفید مخاطب لره لکه نسبت د اضافه زید غلام زید دغه فائده تامه نشته چې زید غلام څه کړی ولای کړی دا مړ دی چې ټول له څه څه شي د دې وجه جمله مفیده هغه نسبت کی بعضی کارونه لازمي دي یو دا محکوم علیه چې هغه باندې حکم شي وي دوی محکوم به چې هغه سره حکم شي وي لکه زید عالم عالم دا محکوم زید چې محکوم علیه دي او عالم دا محکوم به دي په سره حکم شي دي دوه ځونه شول دریم چې نسبت حکمي او څلورم حکم دینه معلومه شو چې کلام کې او دانګ نسبت مفیده کې څلور خبرې لازمي دي محکوم علیه محکوم به او نسبت حکمیه او حکم لکه زید قائم نو زید دا محکوم علیه دي قائم محکوم به دي او نسبت د قیام زید سره نسبت حکمی دي او دا ربط دا حکم دي دا امور دا امور سلور چې دا نه مونږ کېږي مګر جمله اسمیه کې مونږ کېږي او فعلیه کې ذکر ويسمى جمله دې جمله وي بفعل معلومه شو ان الكلام كلام لا يصون حاصل الا من اسمين مردود اسمنا نحو زيد قائم ويسمى جمله اسميه دي جمله اسميه وي او من فعل واسم يا فعل ويسمى لك قام زيد ويسمى جمله فعليه دي جمله فعليه وي يا وجه ذکر کوي چې جمله فعليه اسميه دا دوه قسم راځي ځکه خو عقل خدا غوښتل چې شپږ قسم راشي یا دا غي زیات لکه دوه دي حروف راشي دوه دي اسمونه دوه دي فعلونه راشي یو د حرف یو د اسم راشي یو د حرف یو د فعل راشي چې دا زیات جوړیږي خو په ټولو کې دا دوه څه کې چې دوه اسمونه او یو فعلی او یو چې هغه اسم وي ځکه ولا بد للكلام منهما كلام نرو خلاصې د دوه نشته په اعتراض لري په انقيره کې اعتراض کې ویل شي قد نوقد من ندا ستا قاعده ماته شو په ندا سره ندا چې یا زیدو ازیلا پتا خو جوړه به اسمونه یا جوړه یو فعل یو اسم یا زیدو کې حرف دی او زیدو اسم دی او حال دار جلتا معنا پورا شي دا مخاطب کوي आवाज قیمته دیو جواب کوم غویو قلنا حرف النداء حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب دا قائم دی په زید ادعو واطلب او دا ادعو واطلب چې دا فعل هو الفعل فلا نقض عليه فدي باندې نقض رانا غوي نو کدام نقض هغه انحصار د کلام پدې کې چې کلام نه حاصلېږي مگر اسم او فعل او یا فعل او دوړ اسمونه ندا سره راغی نو جواب ورکړي چې حرف النداء قام مقام اطلب چې ادعو اطلب فعل له دا لپاره مقول واقع کیږي ځکه اصل کې دا ادعو زیدان نورستو هغه ادعو په دې باندې یاران دا ودې وجه اصل کې هغه فعل او پای کې ضمیر دی انا فاعل له دا ټول مقول به واقع نو کرام باندې اعتراض یا وصلی الله تعالی علی خیر محمد